زمون خوب میلمه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چیرمن لالا مختیار خان یوسفزۍ ته خواست کوم چې راشي په دې بڼو سره خپل خدمات شریک کړي. په داسې حالاتو کې د پاکستان د پنجابي پوځ لخوا د بلو په دې خاوره باندې په داسې سپین سترګۍ سره چې کوم کار وشو، کومه بې شرمي وکړه، دې د ټول پښتون قام غیرت راغورځولی دی. موږ په دې خبر شوي یو چې یو دماکه شوې ده، خدای خبر چا کړې ده، شوې ده څنګه شوې ده. بیا په عامو خلکو باندې ډزې شوي دي، په هغې کې خلک شهیدان شوي دي. که دا پوځ یقینا د دې ملک پوځ وی، خو د خلکو نه به یې معافي غوښتې وه، ننواتې به ورغلي وو، په غاړې به ورغلي وو د بلو خلکو ته. یو خوا ته مړي کوه، بل خوا ته بیا د مړو لاسونه به ورکوه. عزیزانو، دا کار دلته چنګیز نه دی کړی، دا دلته تیمورلنګ نه دی کړی، انګریز نه دی کړی، سوا د یو کیسه خانۍ نه چې په هغې بیا ډېره لویه واقعه وشوه. دا د پاکستان د اسلامي ملک اسلامي پوځ د هغو لخوا زموږ د قام سره دا وشو. آیا موږ دا ویلی شو چې دا پوځ زموږ پوځ دی؟ په داسې حالاتو کې چې دلته په پښتون وطن باندې په لر بر افغان باندې د 15 کالو نه یو ډېره لویه دهشتګردي مسلط ده، په هغې کې 40 لکه انسانان دا مړه دي، په لکونو خلک جوبل دي، په لکونو زنانه کونډې دي، په لکونو چې کنده یتیمان دي. بیا د تېر 15 کالو نه په دا محکوم افغان خاوره باندې د پاکستان لخوا د پنجابي پوځ لخوا یو ډېره لویه ناروا دهشتګردي مسلط ده. دوی په دې خفه کېږي چې کله موږ دا خبرې کوو. خو عزیزانو، زه نن دا سوال کوم، د دې ملک د دې ټولو پوځونو نه، د دې ملک د دې پوځونو د چیف آف سټاف نه په دې ملک چې څوک خفه کېږي د هغه خلکو نه، د دې ملک پاڼې کې لیکلي دي چې د دې ملک د خلکو د سر مال او د عزت تحفظ دا د دې ریاست ذمهواري ده. خو د دې باوجود په تېر 15 کاله کې کم از کم 80,000 دي، وایي خو د 80,000 ډېر پخواني فکر دي، 1,00,000 ته نږدې د دې محکومې پښتونخوا خلک په خپلو نوم ولمبړول شو، شهیدان یې کړو، زموږ بازارونه یې وران کړو، زموږ کلي وران کړو، او زموږ د وطن کاروباري مراکز یې تباه کړو. دا لوی لوی مراکز لکه د وانې رنګه مرکز، د چمن رنګه مرکز، د تورخم رنګه مرکز، دا رنګه بنو، دا رنګه کوهاټ، دا رنګه سوات. عزیزانو، که زه ډېره نرمه خبره وکړم، ډېره نرمه خبره وکړم، بېکاره خبره وکړم، هغه به دا وي چې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دا د 15 کالو نه کومه دهشتګردي دلته شروع ده، دا د پاکستان پوځ، د دې جاسوسي ادارې، د دې نور فورسز دا نااهله دي، او د خپلې نااهلۍ په وجه باندې
زمون د سر مال او د عزت حفاظت ونه کړی شو. که دا نه آلی نو پکار ده چې دا ټول د میلان کوټ مارشل شي، دا ټولو باندې مقدمه وچلولی شي چې څنګه دهشتګرد راځي او دا ټول وطن چې کوم دی دا په وینو باندې لري. او که دی وایي زه نه اهله نه یم، نو دویمه خبره دا ده چې ته سره ملګری دا کار تا کړی دی، دا دهشتګرد تا پیدا کړي دي. دا خبره موږ ځکه کوو عزیزانو چې له باڼې نه چې شروع کړې وه، د واڼې نه یې شروع کړې وه. دلته زه دا تپوس کوم د دې ملک د پوځونو دا ISPR چې ورته وایي یا بل ترجمان دی دې جواب راشي بنګله چې دې خلکو ته دا د دهشتګردانو چې دا کوم ځالې جوړولې دې ته دا FM ریډوان چا ورکړي؟ دا FM ریډیو دا خو په بلو کې نه جوړېدو، نه د بلو خلکو ورکولی شو. دا وسلې چا ورکړي؟ دوی ته تنظیم چا ورکړو؟ او بیا د ریاست په موجودګۍ کې زموږ خلک د سوات نه نیولي بیا تر کوټې او تر چمنو پورې. دا عزیزانو 15 کاله وشو چې په دې عذاب باندې موږ اخته کړي یو. ورونو په دې حواله باندې زه بلو کې چې کومه واقعه وشوه یو ځوان پکې شهید شو، زخمیان وشو، بیا تاسو راووتئ. عزیزانو زه د بلو خلکو ته دغه زخمیانو ته د بلو مشرانو ته شاباش ویم چې تاسو د ټول پښتانه سترګې چټې کړې، د ټول پښتون سترګې تاسو چټې کړې. او زه دا خبره کوم عزیزانو چې د پښتون چې هر دشمن دی هغه د ځان په دې باندې پوه کړي. داسې خبره نه ده چې پښتانه د چا د جواب نه ناچاره دي یا موږ د چا جواب نشو کولی. معلومات وکړئ دې وطن ته سکندر یوناني راغلی دی. سکندر یوناني په 15 کاله کې د دې دنیا 4 ملکونه نیولي. 15 کاله د دا خوار پښتون سره مخامخ و او په تېښته د دې ځای نه لاړ. دلته د منګولیا چنګیز خان راغلی دی، وحشت او بربریت یې کړی دی، خو دلته د پښتنو د سر په کاسه کې اوبه ورکړلي. دلته عرب راغلي دي، دلته انګریزان راغلي دي، مغول راغلي دي. عزیزانو تپوس وکئ دا بنو دا وزیرستان تپوس وکئ چې دلته فقیر پیر راپاڅېد د بنو د وزیرستان خلکو سره پیدا شو. یا انګریز یوه شپه په ارام کړې ده. نو موږ پاکستان ته وایو د پنجاب پوځ ته دا خبره کوو چې د پنجاب جرنیل صاحب عقل وکړه، پښتون قام د جنګ په مطلب باندې پوهېږي، د جنګ په تباهۍ باندې پوهېږي. له دې وجې نه لا تر اوسه پورې موږ پوره باندې احتجاج کوو، جلسه کوو، جلوس کوو، دھرنا کوو چې د پوره من د احتجاج کومې خبرې دي دا کوو. ته پکار ده د وخت او زمان په دې چیلنج باندې او زموږ په دې خبرو ځان پوه کړي. او که نه تا ځان پوه نه کړو نو ځان په دې خبره باندې پوه کړه که دا پښتون قام، دا لیوني پښتانه ځوانان دا د دې مشرانو د دغه نه خلاص شو او ټوپک ته یې لاس کړو، د سوات د غرونو نه نیولې د چمن او سوی کوي. یا دا یاد ساته په دا بنو باندې، په سوات باندې، په وزیرستان باندې، په کوټه باندې
په دې به ته ایټم بمان هم واچې ایټم بمان به هم واچې خو دا پښتانه به بیا هم ژوندي البته یو شی به نه وي چې هغه به پاکستان دی او د پاکستان نشنل جنډه به بیا نه وي په ځای نه دی چې موږ دغه ځای ته ځو یو څو سوه بلوچ راپاڅېدلي دي ته د بلوچ نه ځان نشي خلاصولی تا د پښتانه غیظ و غضب نه دی لیدلی ته لاړ شه د خپل پلار میګناټن نه تپوس وکړه د برن نه تپوس وکړه د جنرل رابرټس نه تپوس وکړه چې څو دې کابل ته بولي او واپس ته چې څو بوتلو لاړ شه تپوس وکړه عزیزانو او دا خبره هم موږ کوو چې نن د خدای په فضل سره هغه وخت نه دی چې فقیر ادبي به په وزیرستان کې غذا کوله او باجوړ او مومن به خاموش و یا به تورندو بابا په مومندو کې غذاګانې کولې او چمن او کوټه به خاموش و یا به چې کوم دی افریدي خاموش و نن دا واوره دا د بلو واقعه چې وشوه د ګیلمن واقعه چې وشوه په دې تا ولیده دا ټولو پښتنو ته د مبارکۍ خبره ده چې له کوټې نه واله تر سوی ته پورې ټول پښتون کې کوم دی د یو وجود په حیثیت باندې وګېدو پرون چې هم موږ له سوات نه راتلو یو ورځ مخکې په سوات کې جلسه وه د بنو د دې واقعې په خلاف هلته د سوات خلکو په جلسه کې چې کوم شریک وو ټولو دا خبره وکړه چې زموږ په باره کې به حکم د بنو مشران کوي چې جلسه وکړئ موږ جلسه کوو که د بنو مشرانو ووایي چې درنه وکړئ موږ درنه کوو که د بنو مشرانو دا ووایي چې جلوسونه وباسئ موږ جلوسونه وباسو دا یوازې سوات نه دی دا انشاءالله تر سوی پورې ټول افغان که د بنو مشرانو فیصله وکړه دا به ټول وطن په یو ډر نه بندېږي دا به په یو احتجاج بندېږي په یو مظاهره به بدلېږي ځان دې خلک په دې خبره باندې پوه کړي عزیزانو د نن په دې موقع زه د دې وطن ټولو سیاسي پارټیانو ته دا خواست کوم چې دا کام وار په وار تاسو کامیاب کړي وټونه یې درکړي دي عزت یې درکړی دی اسمبلو ته یې رسولي حکومتونو ته یې رسولي راشئ پاکستان کې چې دا وخت کوم مسایل دي چې جمهوریت نشته وین نشته هغه په خپله موږ منو چې هغه مسایل دي خو تر دې لویه مسله د پښتون کام سر عزت او مال ته ورپېښه مسله ده پښتون کام ته چې دا وخت کومه مسله پېښه ده د سر مال او د عزت مسله د ژوند مسله په دې د مولانا صاحب فضل الله نه نیولې بیا تر منظور پښتونه پورې دا ټولو پښتنو مشرانو باندې زه کوم زه ورته خواست کوم چې راشئ دا پردي غمونه لږ شاته کوئ د دې خپل کام غږ وکئ راشئ چې دې وطن باندې په یوه نقطه اتحاد جوړولی شو که په دوه نقطې جوړولی شو که په شلو جوړولی شو راشئ چې دا وطن د دې خطرې نه بچ کړو دا کام دا سر او عزت بچ کړو عزیزانو بیا به وټونه هم کوو بیا به پاچانې هم کوو تر هغه پورې چې موږ ته د سر خطره پېښه ده زموږ عزت نه دی محفوظ تر هغه پورې پکار ده چې دا نورې خبرې موږ پرېږدو دې خبرې ته راشو پکار ده چې ما دا خبره دوی ته ورسېږي بله خبره عزیزانو دلته پاکستان تحریک انصاف ته ټول پښتون ووټ ورکړی دی اکثریت خلکو ووټ ورکړی دی په صوبه کې حکومت دی وزیر اعلی د دې علاقې سړی دی زما معلومات دا دي چې وزیر اعلی صرف تر اوسه پورې دا تکلیف نه دی کړی چې دلته راشي وزیر اعلی صرف څنګه وزیر اعلی
ته د دې قام باندې وزیر اعلی د دې خلکو په ووټ وزیر اعلی راشه د بلو خلکو سره کښېنه د خلکو د ګډ کار شه تا د پاکستان پوځ نه وزیر اعلی کړی ته د دې صوبې خلکو وزیر اعلی کړی ته به په ځای د دې چې د بل لپاره خبرو کې ما یو بیان ولیدو ډېر خفه شوم پې کېدای شي چې دوی نه یې ورکړی خو که یې په کار د وضاحت بیا وکړي چې یاره په بلو کې ډېره لویه تباهي وه خو پوځ چې کوم دی دا بند کړو بچ کړو زه دا وایم چې په بلو باندې د بلو په خلکو باندې امریکایان حمله نه وکړي د بلو په خلکو هندوستان حمله نه وکړي بلو په خلکو باندې بل چا حمله نه وکړي د بلو په خلکو باندې د پاکستان پنجابي پوځ حمله کړې وه وزیرانو په داسې حالاتو کې مذاکراتي کمیټې ستاسو تلې ده مذاکرات به یې کړي موږ به خوشحاله شو که دا مذاکرات کامیاب شي کور کمانډر صاحب دا د بلو خلکو چې تا ته کوم مطالبې ایښي دي دا ډېرې وړې مطالبې درته ایښي دي زه د خپل ځان لخوا او د خپلې پارټۍ لخوا زه دا مطالبه کوم چې وروره یو تحقیقاتي کمیشن دې جوړ شي سپریم کورټ ته یو جج په دغه کې دې جوړ شي معلومه دې کړي چې دا ډزې څنګه وشوې دا خلک چا مړه کړو د چا په حکم باندې مړه شو دا خو سپایي خواصې ډزې نشي کولی سپایي ته به یا برګډیر ویلي یا به کرنل ویلي یا به جرنیل ویلي هر جرنیل هر برګډیر هر کرنل که دا حکم کړی په کار د کورټ مارشل شي او د دغه د اسلامي قانون مطابق چې دا زموږ نه مړی کړی دی په کار د قصاص شي په کار د پالیسي شي عزیزانو زه یو وار بیا تاسو ته ستاسو په دې غیرتي جدوجہد شاباش او پرین ویم ټولو پاکیانو ته ستاسو چې کومې مطالبې دي د دې مکمل حمایت کوم ستاسو سره مې دا لوز دی ستاسو په واسطه د بنو د ټولو خلکو سره م لوز دی د دې تاجرانو سره م لوز دی د دې علماو سره م لوز دی چې تاسو به په موږ غږ کوئ موږ ټلیفون نمبر دلته د یو صبر علي شاه سره د نعیم سره د صفت الله نورو ملګرو سره شته هره فیصله چې تاسو کوله موږ به خبروئ انشاءالله چې زموږ په توان کې څه هغه به ستاسو سره شریک وي تاسو ته سلام کوم اخره کې حمید سمړ هغه هم خدای پاک وبخښي یو ډېر لوی شاعر و زموږ د پښتونخوا ډېر لوی شاعر و خدای دې اته واړه جنتونه نصیب کړي یو ویښته دې خدای جنت ته بوځي هغه یو شعر دی چې خپله خاوره به په خپلو وینو پالم خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت قرباني زما د تن شي او موټی خاورې د وطن به پې ورنکم موټی خاورې د وطن به پې ورنکم که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي او یا دا ستا چیرې ګریوان به درته روغ کړم یا دا ستا چیرې ګریوان به درته روغ کړم یا به دغسې پاره زما لمن شي او که دشمن له ما بری وي وړ محبوبې که دشمن له ما بری وي وړ محبوبې ستا پړونی دې زما د تن کفن شي